چرته رور د خور د لاسه قتل نشو خو بس خویان دې د غیرت په نوم قتلیږي په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه ځي په کمزوري ځای ماتي په دریز ناستو ټولو محترمو ماته مخامخ ناستو د علاقې ځوانانو امزولو مشرانو کشرانو تاسو ټولو ته سلام کوم ډېر ښایسته ماحول دی ډېر ښکلی ځای دی ډېرې یخې هواګانې دي خو وختي پکې لږه ګرمي وه نو ما پکې ولامبل هم دغه دی پټ غوندې لاړم بیا مې دغه دی چای د ګوړې وڅښم چې لږ دا بي پي مې غورځېدلی و نو که دا ډېر ښه موسم دی خو زمونږ دننه موسم ډېر ښه نه دی نه په دې وجه باندې لږ لانجې مانجې را سره وشوې او شعرونه به درته ووایم که تاسو خوښول جو ډېر به درته ووایم که دغه نه پوهېدی پرې بیا به بس کړم زما یو شعر دی زه وایم چې د الله او رسول دین یې رانه ورک کو د الله او رسول دین یې رانه ورک کو دا لاګو چې دی نه دا د دین توهین دی او په عمل کې په دوربین کې نه ښکارېږي که مودین دی او که د دې وطن آیین دی او که احساس چاته کېدی د خپلو بدو تنهایۍ کې به له ځانه شرمېدو او که نیتونه په مخونو ښکارېدلی هر سړی به د یو بل نه پټېدو او یو د قاره مې بله یوه قطعه لیکله چې موږ څاروي یو خو لکۍ راپورې نشته موږ څاروي یو خو لکۍ راپورې نشته او په ولاړه باندې ګرځو دوه مو خپې دي او که سړي شو دا هر څه به برابر شو دې عمل ته لا پرتې ډېرې مودې دي او د احساس بوټي لا نه دي زرغون شوي د احساس بوټي لا نه دي زرغون شوي د شعور باران لا نشته قات سالی ده او ناپوهۍ رانه سرور د ژوندون وړی مروره رانه ځکه خوشحالي ده او څوک چې د نیستۍ په جرنده دل اوسي څوک چې د نیستۍ په جرنده دل اوسي هغه د هستۍ د کوره لرې وي او مینه په نهره خېټه نه کېږي دا خو د مړې ګېډې خبرې او چېرته چې انصاف مینه یووالی وي هلته په یو بل د خلکو زړه سوځي او دلته کې د ظلم تنور ګرم دی ځکه خو د وچ سره لامده سوی په بورډ مې دا تحریر ولیدو د کیمرې سترګه ګورې تا ته ګوري ما زړه کې ووی په دې شکر کوه چې تا ته نه ګوري او ما ته ګوري مننه جی نن په یو بورډ مې دا تحریر ولیدو د کیمرې سترګه ګورې تا ته ګوري ما زړه کې ووی په دې شکر کوه چې تا ته نه ګوري او ما ته ګوري او چې محنت کوي هغه سرخورو کېږي باچا لاله چې محنت کوي هغه سرخورو کېږي او کار چې نه کړي په تیاره پسې ځغلي او د مفتخورو نه خو هغه هندو ښه دی چې وزګار شي هسې نه کښېني څټلي او خپکه دې وښویېږي بیا به پاڅې خو حوصله ښویېدو له مه ورکوه او د پاڅېدلو هنر هم زده که خو اول ځان لوېدو له مه ورکوه او لنګه چرګه د اوده پوښتن نه ښه ده راولاړه شي په خپلو بچو ننګ کړي او پښتانه اخر په څه سبب خاموش دي نه غندنه کړي د ظلم او نه جنګ کړي او چې حساس وي اندېښنې وي په برخه بې حسي سړی له هر غمه خلاص کړي او د زړه درد هم غنیمت دی که پوهېږي په ولاړه سړی ځمکې له راخلاص کړي او چرته رور د خور د لاسه قتل نشو خو بس خویان دې د غیرت په نوم قتلیږي په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه ځي په کمزوري ځای ماتي او په اسلام باندې د خپله سره تیر یو چې د مال خبره راشي په شا کېږو
او په حجونو تبلیغونو ډېر مین یو خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږي او حسد لمبه کړي را کړي یو عمر له د نورو په سپرلو سوځو او موږ خپل غمونه دومره نه سیزي څومره چې د بل په خوشحالو سوځو او د مارغه بچی چې چرګه پیدا لوی کی په فطرت کې الوت وي په هوا شي او چې پښتون د ملا لاس کې تربیه شي د خپل پلار په لاره نه ځي د ملا شي او د جاپان به نن نه نوم او نه نشانو که قامونه په بمونو ورکېدلی او زیار اخلاص د پرمختګ دپاره شرط دی خیانتګر قامونه نشي جوړولی او حق اخیستی نشو حق په سوال غواړو چنګې خولوی ګیلو له پیدا شوي یو او تل به د غټانو چاپلوسي کوو مونږه شکریو له پیدا شوي او ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو بارانو کو تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې صدقاوانو او دا څو شعرونه نور د سره شریکوم د هلکانو ته د ډالۍ چې بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وړي بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه زه راځه پکې اوسېږه او چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي ګرانه زه به د چړو په څوکو درشم او ته چې ما پخلا کوې څومره مزه کړي کله کله درنه زه مرور شم او داسې پیمانه د حسن چرته ده څوک چې پې د یار د ښایست تولو کی او ستا لشې لشې ازغي ازغي باڼه باغ ته لکه څوک د غنو شپولو کی او ته مې یار نه شوې ټول کلی مې دشمن شو عجیبه غوندې عمل لا سره وشو او د ټول عمر کړاوونه مې سینې وړل د شیطان په شانې چل لاس او یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کی او بل غل هغه وي چې موږ یې منتخب کو هم مو لوټ کی او هم مو ځان ته په سلوټ او خیال زه ساتم هر ناز نخری منم زما زړه دی په سینه کې مې درزیږي خو چې زما د جانان منځ کې فیصله شي په ما نه خو په هغه باندې خوږېږي ډېره مننه ډېره مهرباني